السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې له تاسو سره ستاسو د موبایل ټوټل معلومات نه وي نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به ستاسو ته په موبایل کې یو سټینګ در وښیم چې د دغه سټینګ په زړه سره به تاسې وکولی سئ چې د خپل موبایل ټوټل معلومات راوباسئ چې دغه کوم موبایل ده، په دې موبایل کې ریم څونه ده، د دې موبایل سټوریج څونه ده، په دې موبایل کې کومه بیټرۍ ده، څونه بیټرۍ ده کې کیمرا یې څونه ده، دغه رقم په دې کې کوم سنسر کار کوي. یعنې تاسو به وکولی سئ چې د خپل موبایل A to Z ټوټل معلومات راوباسئ. نو خوندور سټینګ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ګور دوستان، کله چې تاسو د موبایل معلومات حاصل کوئ نو تاسو د موبایل سټینګ ته ولاړ شئ، دلته لاندې په اباوټ فون باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته د هغه موبایل په باره کې معلومات راواړوي چې دغه موبایل ده، په دې کې دا پروسیسر لګېدلی ده، دونه ریم ده، خو دلته تاسو ته ټوټل معلومات نه راړوي. نو دې لپاره به تاسو ولاړ په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. دوستانو، کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو خالي به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نور یو سټینګ هم نه درته غواړي. نو تاسو ته به ستاسو د موبایل په باره کې ټوټل معلومات راواړوي. ګور موږ سره سیمسنګ بلیک ویو 38 موبایل ده، په دې کې انډراید 10 ورژن انسټال ده، دا ریم ده، دغه رقم د ګوره سی پی یو موږ ته راړوي، کور راړوي. دلته بیا موږ ته انټرنل سټوریج د موبایل راښکاره کوي، په دې کې دونه سټوریج ده. دلته موږ ته بیټرۍ راښکاره کوي، لاندې ګوره تاسو کتلی سئ. دلته بیا موږ ته وایي 26 سنسرز اویلیبل، په دې ګوره 6 سنسره کار کوي، یعنې د هر شي جلا جلا سنسر راځي. کله چې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته ګوره راړوي، هم په دې کې 6 سنسره کار کوي. دغه رقم دلته ګوره 418 اپلیکیشنان زموږ په موبایل کې انسټال دي، په دې کله تاسو کلیک وکړئ هغه اپلیکیشنان هم درته راړوي. بیا دویم په ډیوایس کله تاسو کلیک وکړئ تاسو ته ستاسو موبایل باره کې نور معلومات درکوي، چې دا ستاسو د موبایل نوم ده، دا موډل ده، دغه رقم ګوره تاسو ته نور معلومات درکوي. بیا په سیسټمز کله تاسو کلیک وکړئ ګوره په دې کې انډراید 10 ورژن انسټال ده، دلته یعنې نور معلومات هم ګوره تاسو ته دلته درکوي، لینګویج وغیره نور شیان هم درښیي. بیا په سی پي یو کله تاسو کلیک وکړئ ګوره دلته تاسو ته ستاسو موبایل سی پي یو درښکاره کوي، پروسیسر درښکاره کوي. اپلیکیشنز کله تاسو کلیک وکړئ سمپل دا لوکیشن اپشن پرېږدئ. بیا نیټورک کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو خپل موبایل ته هر سیم کارډ راچولوي، نو د هغه په باره کې به تاسو ته معلومات درکړي، د هغه نیټورک په باره کې به تاسو ته معلومات درکړي. دغه رقم په سټوریج کله تاسو کلیک وکړئ ګوره تاسو ته د موبایل نور سټوریج درښکاره کوي. نو مثال په دې کې د سټوریج دونه استعمال شوی ده، دونه پاته دغه ګوره له موږ ته راښکاره کوي. بیټریز کله تاسو کلیک وکړئ ګوره تاسو ته ستاسو موبایل بیټرۍ درښکاره کوي، په دې کې 3900 mAh بیټرۍ ده، 4000 راځي خو پوره نه راځي، هغه خامخا هلته لږ کم راځي. 3900 mAh بیټرۍ ده، په دې کې ګوره هیلث یې ګوډ ده، مثال په دې کې اوس 68% 68% چارج ده. ډسچارجینګ فلحال مثال موبایل چارج ته نه ده لګېدلی نو موبایل چارج خوري. دغه رقم په ډسپلیز کله تاسو کلیک وکړئ تاسو ته ستاسو موبایل د سکرین په باره کې معلومات درکوي، چې د سکرین هایټ دونه ده، ویډت اوږدوالی دونه دی، سوري دغه رقم سکرین سایز دونه ده، فزیکل سایز یې دونه ده. نو دلته تاسو ته ګوره معلومات درکوي. بیا کله هم تاسو په کیمرا باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته ګوره بیا د کیمرې په باره کې معلومات درکوي، چې د بیک کیمرا چې د هغه دونه میګا پکسل ده او فرنټ کیمرا چې د هغه دونه میګا پکسل ده. د ګوره ټوټل د کیمرې په باره کې ټوټل معلومات درکوي، چې په دې کې دا کیمرا ده، مثال تصویر واخیستل شي دا سایز به راځي، دا ټوټل معلومات ګوره دلته تاسو ته درکوي. په سنسر کله تاسو کلیک وکړئ دا هم تاسو ته په دې موبایل کې 6 سنسر راځي، د جلا جلا سنسر دغه درښکاره کوي. اپس کله تاسو ته هغه اپلیکیشنان راړوي. په ټیسټ کله تاسو کلیک وکړئ بیا تاسو د موبایل شان کتلی شئ. ګوره ویلیام جان بټن په دې کله تاسو کلیک وکړئ ګوره ویلیام جان بټن تاسو پریس کړئ. کله تاسو وایي ګوره مثال کې کار وکړئ سمپل ټیک مارک بټن باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو هر شی جلا جلا کتلی شئ. فنګر فرنټ کله تاسو کلیک وکړئ ګوره تاسو فنګر فرنټ کتلی شئ. ما ګوره فنګر فرنټ ورکړئ، فنګر فرنټ هم کار کوي، بلوتوث هم کتلی شئ. بیا تاسو دغه اپشنان کتلی شئ. نو دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د یو موبایل ټوټل معلومات را ایستلی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.